بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اکسل کې نن درته یو ټریک ښیم. هغه دا چې څنګه کولی شو په یو سل کې څو لاینه یا څو کرښې لیکل وکړو، لکه نیم، فادر نیم، پوسټ، همداسې څو لاینه لیکل به په یو سل کې څنګه کوو. نو دا طریقه به نن درته وښیم. راځو مثال دغه سل دی، دې کې لیکل کوو. فرضاً زه لیکم چې نیم مې ولیکه، ورپسې به تاسې الټ انټر ووهئ، الټ انټر، بیا به ولیکئ مثال لیکئ چې فادر نیم، بیا به الټ انټر ووهئ، مثال لیکئ چې پوسټ، بیا به الټ انټر ووهئ، مثال لیکئ چې سیلري. ګورئ دوستانو، دغه لیکل مونږه په یو سل کې وکړل، څو 15 لاینه لیکل په یو سل کې وکړل. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې په یو سل کې زیات لاینونه لیکل وکړئ. که همداسې لیکل پکې کوو، ګورئ همداسې مثال زه لیکم فرضاً نیم، که انټر وهو دا لاندې ځي، او که لیکل نور پکې اضافه کوو، مثال دې پسې لیکو چې داسې پسې لیکو فرضاً پوسټ، نو لاندې موږ نشو راتلی. نو اسانه طریقه یې الټ انټر دی، الټ انټر وهئ، تاسې به کولی شئ چې په اسانۍ سره لیکل پکې وکړئ چې لاندې لیکل وشي.